سلامونه خوږو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ یاست. خوږو لیدونکو په کندهار ښار کې بیا هم د پرمختګ او د یو نوي زیري سره موږ تاسې په عینو مینې ښارګوټي کې بهترین په زړه پورې کورونه ولیدل چې جوړېدل یا جوړیږي ویلاوې. نو ماشاءالله اوس د ښار په منځ کې په نایو کې بهترین کورونه او داسې کورونه چې مثال یې نسته. دا یو کور چې ډېر ښایسته دی، د دې سیمې په کچه باندې ډېر یو نامتو کور جوړ شوی دی. درېیمه نایه ده دا باچا خان جاده. خپله به د هغه انجینر صاحب سره هم خبرې وکړو چې دا کور یې ډیزاین کړی دی یا دا کور یې جوړ کړی دی. سلامونه، جوړ په خیر. وعلیکم السلام، مننه. څنګه یې جوړ یاست؟ په خیر خیرات یې؟ ژوندی اوسئ، جوړ اوسئ. دا کور څو وطاقه دی او څنګه کور دی؟ دا کور په کندهار ښار درېیمه نایه باچا خان جاده کې المجنه کارته کې دی. اوه وطاقه دی، په نوي سیسټم جوړ دی، ډېر عصري جوړ دی. ټول نوښتونه دلته موږ په نظر کې نیولي دي، نوي نوښتونه، نوي ډیزاینونه مو راوړي دي. نو تاسې کتلی سئ، هر شی به د نږدې وګورو، هر شی به د نږدې درته وښیم. دا کور خو د سربیرنه ډېر جالب معلومیږي. دننه هم دغسې جوړ کړی دی؟ دننه ټوله ښه په عصري سیسټم جوړ دی. ټول څنګه مو نیت سو چې په نایو کې داسې کورونه جوړ کړئ؟ د خلکو غوښتنه ده که تاسې یې بازار ته وړاندې کوئ؟ ولا د خلکو غوښتنه هم ده. موږ په ټولو باچا خان جاده په ټولو کارتو کې زموږ کار جریان لري. په ټولو کارتو کې د لږ پیسو، د ډېرو پیسو کارونه مو شروع کړي دي. نوي سرایونه دي، نوي ډیزاینونه دي. راځه د لږ پیسو څه نیولې بیا د ډېرو پیسو کړي. دا ځایونه زموږ روان دي، په ټولو کارتو کې روان دي د باچا خان جاده. او ماشاءالله داسې کور دی چې د دې لیدو ته خلک ځي او راځي ګوري. او ماشاءالله ښه ځای دی. تاسې د دغه وطاقه څه شروع کوو؟ دا کوټه ده. د سرای د خوا هم لار لري او د سړک د خوا هم لار لري. ګورې دا کوټه؟ دا کتل. خوږو لیدونکو تاسې راسئ، دننه دا کوټه یا د میلمنو خونه وګورو. ماشاءالله دا د میلمنو خونه ده، دونه ښایسته جوړه شوې ده. ښه ډیکور، ښه ډیزاین، ډېر مصرف په سوی دی په دا د میلمنو په خونه. د میلمنو خونه داسې معلومیږي لکه د زوم خونه. والله نو ډېر مصرفونه مو په کړي دي. نو ښایسته ځای دی. د باندې د خوا لارې هم کتلی سئ، چیناپې هم کتلی سئ، المارۍ ټوله د باندې بیخي جلا لار لري. د باندې جلا لار لري. ښه، ډېر ښه. هغه یې د باندې لار. خوږو لیدونکو دا د کوټې تشناب دی دلته، بیخي جلا لار ده، هغه د باندې لار ده. بیا کور ته هم لار لري، ښایسته جوړه ده او ډېره لوکس جوړه ده. دا میلمه به زړه نه غواړي چې د دې ځایه ووځي، په دغه یو ښایسته ځای کې واوسي. ځو وطاقونه به وګورو، مهرباني درځئ. دا نو ګلدانونه دي، ګلدانې یې پاته دي. ښه، هغه ګلدانیانې پکې شوي دي، څه شی چې سره کم. دا باسکلان چې دي دا ګلدانۍ دي. ښه، راځئ خوږو لیدونکو. دا ګلان به شکل وي. ښه، دا اصلي ګلان دي. خوږو لیدونکو ګلان هم مخکې در مخکې لا چې څوک راځي دا کور رانیسي یا دلته اوسیږي. د ګلانو بندوبست هم سوی دی، فواره ده. یوازې دغه د سرای ماحول یې دونه خوندور دی چې دلته کښېنې دقت نه شي کولی. دا ټوله رسته جوړ دی، وطاقونه یې ټوله رسته دي. د سرای غول یې ښه غټ دی، برما خوږې اوبه. دا باچا خان جاجې دا ډېرې ښایستې، ډېرې خوږې اوبه دي. بلکل. او دا د لرګي جوړ دي؟ دا د لرګي جوړ دي. ستانو تاسې وینئ چې دا دروازې او کلکینان یې ډېر شاهي ماډل دي او دا یم حال. ماشاءالله ماشاءالله ښه، بیخي ښایسته مو جوړ کړی دی. دلته کم شیان دي چې هغه په نورو کورونو کې نه دي کار شوي یا استفاده تاسې نه ده ځینې کړې؟ ټوله موږ د نوي شیانو څخه کار اخیستی دی. ټول هغه نوښتونه موږ راوستلي دي چې د خلکو غوښتنه وه چې په ډېرو ځایو کې نه وه سوي، موږ د دې کړي دي. نو ټوله مو نوي عصري شیان راوړي دي. ټول هر شی د نږدې کتلی سئ. دا اشپزخانه ده. دغه دوشي د مثال په نورو ځایو کې نشته. خپل د صابونه ځای، څو رقم اوبه دی پاشي، څو رقم اوبه دی په فشار باندې اور پي. دا خپله چوله ده چې د دې پکښې بسته ده. ټول ترتیب برابر دی؟ ټول ترتیب برابر دی. د اوبو ترتیب چې ټوله برابر دی. شامپو ورلېږي، د هرې خوا خپلې اوبه ورکوي. ډېر ښایسته خوږو لیدونکو. اوپن اشپزخانه ده چې د المارۍ تر څنګ دغه نور د ضرورت برخې هم ښه او لوکس جوړې شوي دي.
او دا وطاقونه دي دا وطاق او دا حال ډیر لوکس جوړ شوی دی که د کندیل څخه وګورې تر پردو پورې د پردو څخه تر کوچو صوفو پورې ټول یو رنګین او داسې ماحول دی چې د سړي زړه وړي دا په حال کې اول وطاق دی که نه ډېر الله ډېر ښه بیخي وی آی پي جوړ دی ټوله کور ټول ښایسته وایي خوږو لیدونکو د دې ښایسته کور قیمت به هم بیا درته وایو د خیره سره تشناب به هم وګورئ او وطاقونه به هم د نږدې وګورئ ټول وطاقونه دلته بیا دا بالکني ده دا اوپن دی د چې د کولر سیستم و د یو هوا دپاره دا د تبدیل هوا یا هغه تازه هوا چې راځي کولر هم دلته ایښول کېږي او ډېر ښه ډېر لوکس ښه راځئ خوږو لیدونکو میده میده وګرځو دا دروازې چینایي دروازې دي ټوله نوې دروازې دي دا مدیرات ورته راغوښتي وې دروازې ډېرې ښایستې دروازې نوی ډیزاین دی دا نوی ډیزاین دی ټول دا بل وطاق و دا به هم دغسې جوړ دغسې جوړ دي ټول دوستانو دا یو وطاق سو په لاندې حال کې دا بل دوام وطاق سو او هغه دریم وطاق په لاندې حال کې بیا ځینې پورته سوي دي ځینې هم ډېرې لوکس جوړې کړي درځه راځئ تاسو خوږو لیدونکو چې دوهم منزل وګورو هغه څنګه جوړ دی دا لاره کې چې راپورته کېږي دا خو ټول ډېر ښایسته ډیکور سوی دی ماشاءالله هغه به بیا تاسو ټول د نږدې وګورئ واه واه ماشاءالله 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 دا مې یو ډېر خوندور حال دی خوږو لیدونکو هر وطاق هر حال ته چې ځې لکه د واده خونه داسې ماشاءالله جوړ سوی دی او ماشاءالله ډېر ښایسته جوړ دی دا دلته د یا د یو تفریح دپاره په دا حال کې لار ورغلې ده چمنۍ شته بام دی هغه د باندې و دغه وطاق به هم یو وارې وګورو د دوهم منزل دا و که هغه ګورو هر یو چې ګورې ښه راسئ خوږو لیدونکو دا هم عین هغه شکل دی لکه په لاندې منزل کې چې وطاق و هغسې تشناب لري د وی آی پي وطاقونو تر څنګ وی آی پي تشنابونه هم دي چې هغه سونا هم لري او ډېر لوکس ښه راځئ خوږو لیدونکو هغسې اوپن اشپزخانه دلته هم شته چې ډېره ښایسته جوړه ده او ډېر ښایسته ډیکور یې سوی دی ماشاءالله ماشاءالله عین په هغه شکل او دا بل وطاق دی دا هم هغسې جوړ هغه بل دریم وطاق شپږ وطاقه دي په دې کور کې په دې کور کې اووه وطاقه دي درې لاندې درې لوړ یوه کوټه چې اووه وطاقه سي لوړ باندې هم ټول مزایق دی ژوندی بارک عمومي بارک دا دواړه لري خوږو لیدونکو دغه بیا تاسو د نږدې وګورئ د هر حال د هر حال کې د ډیکور ټول سامان دا ښایست تر ټلویزیونه پورې مو خبر پوره کړې ده ولا در ټلویزیونه پورې ټوله شان مور پوره کړي چې انشاءالله مازې کاډه غواړي نو دوستانو راځئ څومره خوندوره او تازه هوا ده دا هغه ځای دی چې انجینر صاحب وایي چې دا د تفریح دپاره راځئ مهرباني ډېر ښه ډېر ښه دا خو طبیعي چمن دی اصلي دا طبیعي چمن دی دلته ملانجې ډامبار کانکریټ پلاستیک ټول مور کړي چې د نو مخه مو نیولې ده ټوله فاصلي سیسټم جوړ دی دا د یو تفریح دپاره د آب و هوا دپاره ښایسته ځای دی ډېر ښایسته تیار یو خوندور ماحول دی طبیعي چمن اصلي چمن دی پر بام د بام پر سر ګلان دي
او تیاره پکه لګېږي، ښه خوندور ټال دی، تازه هوا ده. دا به فکر کومه په ډېرو ځایونو کې دغه کار نه وي، دغه د بام پر سر چمن و د بام پر سر ناسته. و په ډېرو ځایونو کې اوس په عینو مینه کې ستا او دلته چندانې نشته. په درېیمه ناحیه باچا خان جاده کې دا اوس موږ نوي شروع کړله، نو دا نورو کارتو کې مې انشاءالله دغه سیسټم استعمالوو. نور یې دغه ټال دی، هغې چوکۍ دي. ډېر ښایسته. ښه، نو د دې کور هغه د شمسي هندارو سیسټم هم برابر هغه لوړ دی، هغه ټوله هغه برابر دی، لوړ بام یې هم ټوله مضایق دی. په لوړ بام باندې یو کلاشي چناپ لري غټ، ښه برق سیسټم یې ټول برابر دی. راځئ خوږو لیدونکو،
انجینر صاحب دا کور خو دا دی وخت تر دې ځای پورې په ډیکور باندې ډېر ښایسته جوړ دی کومې خاصې یا پټې نورې ځانګړتیاوې شته په دې کې چې هغه موږ نه دي لیدلي یا ته خو انجینر یې کورونه جوړی را جوړی ښه والی د کور په کوم ځای کې او باید چې کور انتخابو څه شي باید ولري د جې شوالی دا ډېر شوالی لري دا د بنیاد څخه موږ کوي راپورته کړی دی د جې بنیاد ډېر کوي بنیاد دی د جې د پیپو سیستم د جې د وایرینګ سیستم د جې د دروازو سیستم ټول په هغه عصري په نوې نقشه په نوې ډیزاینو دا ټول په هغه سیستم جوړ کړی دی ډېر ښه ډېر خلک چې راځي ګراک لکه زه اوس دا سربیره نه مې ولیدې ډېر ښایسته دی نو په کور کې نورې خبرې هم شته چې هغه باید د انجینرۍ د لحاظه د جوړښت د لحاظه هغه د بنایي د لحاظه باید هغه پوره ولري هغه شان دا مو ټوله پر هغه سیستم پوره جوړ کړي چې دا د کندهار د آب و هوا سره دا موږ د جې جګوالی په نظر کې نیولي دي 3.5 متره جګوالی لاندې منزل 3.5 متره لوړ منزل دغسې د زینو سیستم یې برداره زینې یو شی پکښې پورته کوي و کښته کوي و نو دا د بنیاد سم ټوله کوي ځای دی بل د رستوالي په خاطر سره زموږ خلک خو ډېر د رسته ځای ته ګوري د رسته ځای خوښوي هم تعمیر رسته دی هم یې وتاکونه ټوله رسته دي حتی په قیمتو په ارزښت کې بلا فرق کوي چې راسته کور او راسته وتاکونه په قیمتو په ارزښت کې فرق لري ډېر فرق لري مګر موږ خو بیا هم قیمت ته فرق چندانې موږ نه دی ورکړي چې قیمت مو هغه قیمتونه په نظر کې ځکه چې دلته زموږ جوړ خرڅ روان دي په ټولو کارتو کې داسې نه کوو چې دا ځای نو راسته ځای دی دا په قیمت کې لوړ کړو چې دا یو خاص ځای دی یا ټوله ځایونه بس موږ هغه مناسبې ګټې چې مازې موږ هغه کارګر سره اخته یا څو کسان اخته د دغه ټولو کسان د روزي دپاره بس دا کار موږ په مخري کړی دی د جوړ خرڅ دپاره په ټولو کارتو کې بالکل هغه د انجینرۍ په لحاظ او هغه د غوښتنو پر لحاظ په وتاکونو د لیزونو ما مسرای کې ټول شان پر ځای سوي دي که نه لکه د وتاکونو جګوالی ته مخکې ووایه ټوله موږ د دغه فرش څه نیولې د وتاکو جګوالی مو ټول په نظر کې نیولې دي ټوله مو فرش و پرده کړی دي د اشپزخانې سیستم مو ټول برابر کړی دي مازې د کډه غواړي نور پرجې دا چې سوي دي د پردو کار مو ګردور خلاص کړی دي د فرش کار مو ګردور خلاص کړی دي دروازې و نور د ډیکو شان خو نو تاسې خپله وینئ چې دا یوازې د ډیکو په شان لکه مخکې ستا یادونه وکړه په جې سره نه دي چې ما درته ویله چې ټوله د بنیاده څه ټوله کوي جوړ دی حتی تر برقي جارو پورې لا کیسه معلومیږي ولا در برقي جاروګانو پورې وه دا مو ټوله وردغه کړي څو دانې لري دا کور دا هر دهلیز خپل جارو لري لاندې دهلیز لوړ دهلیز ماشاءالله خوږو لیدونکو نو هغه کډې ته لا ضرورت نشته هغه زاړه شان مازې راسئ د لیک کښېنئ بالا شروع سو ژوند که څنګه و دغسې ده چې د قیمت په اړه ما لیدونکو ته وویله چې درته وایو نو قیمت یې وایو قیمت یې وایو په قیمت یې موږ 1,00,000 امریکایي ډالره قیمت کړی دی نو په جې کې یو لږ څه جوړامت پکښې کې دی داسې خاص نه لږ دا ټوله په کیش دي نغدي پیسو باندې ټوله په کیست مست نسته پکښې یا دلته کش نسته دلته ماچان نسته په سرای و په مځکو په جې بدل نه کوو یوازې دا ځای نه ټول ځایونه چې موږ دغسې کړي دي په نغدو پیسو موږ خپل کاروبار کوو او په نغدو پیسو یې خرڅوو بالکل 1,10,000 1,10,000 امریکایي ډالر دوستانو د دې کور قیمت دی ماشاءالله بهترین کور او شرعي قباله لري دا ځای ټوله د پاکې موزیکي چې دلته نه د هندواڼو نه دولتي موزیکي ستا دا درېیمه نه یې ټوله شرعي قوالې لري صفا موزیکي چې خوږې اوبه یې چې ډېرې ښایستې اوبه یې چې برق دواړه برقونه ستا هم ژوندی برق ستا هم دا بل برق ستا نو خوږو لیدونکو که تاسو هم علاقه لرئ چې داسې کورونه رانیسئ داسې کورونه جوړ کړئ ځانو دپاره جوړوئ به هم که څوک وایي چې ما ته تر دې هم ښه را جوړ کړه یا ما ته داسې جوړ کړه هسې جوړ کړه پر هغه باندې به هم کار کوئ پر ټولو پر هغه باندې موږ کار کوو موږ خپل ساختماني جواز لرو نو ساختماني کارونه مخ ته وړو یوازې دا سرایونه نه دي نور کارونه هم در څنګ ورسره کوو ساختماني کارو کې څوک وایي چې د سره ما ته داسې کور جوړ کړه مثلا دا 7 وطاقه دي ما ته په هغه کې 10 وطاقه را جوړوي هغه سیم کوو او په دغه کې بیا زموږ ځایونه نور هم دا جي شروع جي په جي کې د 4 وطاقو څخه نیولې راځه در 10 وطاقو در 12 وطاقو پورې ځایونه په ټولو کارتو کې د درېیمې ناحیې د باچا خان جي دلته کارګر کم کارګر اخته و د کندهار کارګر و که د نور ځایو څخه راغوښت ولا چې رښتیا سي موږ هغه
افغاني کار کړی دی ټوله که ازباک مو اخته کړي وو په دا کانګریټو کې بلوچستان موږ اخته کړي دي په روزانو کې سپین ږیري ځوانان دا ټوله موږ اخته کړي چې دلته یو څوک یې که سپین ږیری دی که ځوان دی ټول موږ په کار اخته کړي ماشاءالله نو یعنی خپل د وطن خلک دي ټول پخوا به دغه ګلانو ته د یو وطن سړی راو د بل ملک سړی راوستی پلانکي کار ته د بل یعنی ټول د وطن خلکو دا کار کوي ټوله د وطن خلکو دا کار کړی دی او بیا موږ دلته هر کار په مسلکي کس کړی دی سیلینګ موږ په مثالي راچانو کوو ډبره د هزارګانې لګي په هزارګانې کوو دلته موږ د ټولو دغو کسبکارانو څخه چې هغه ټول مسلکي دي د داسې کسبکارانو څخه موږ کار نه دی اخیستی چې هغه غیر مسلکي ټول مو د مسلکي کسانو څخه کار اخیستی نو ډیره مننه کور ودان ژوندی اوسې